سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د فراه مسؤلین وایي د فراه ښار له 40 ساعتونو نښتو وروسته نن سهار د طالبانو لشتونه پاک شو. د فراه والي وایي تېره ورځ سهار وختي څه باندې 2000 طالبانو پر فراه ښار او په ځانګړې توګه پر پوځي بنسټونو باندې برید وکړ چې تر ماښامه یې دوام وکړ او نن سهار وختي فراه ښار په بشپړه توګه د طالبانو لشتونه پاک شو. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې د فراه ښار د درېیمې امنیتي حوزې د آمر په ګډون 25 دولتي سرتیرو او 15 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 300 طالبان ته هم مرگ ژوبله اوښتې ده. شهر امروز الحمدلله از وجود مخالفین به کلی پاکسازی شد. گروه طالبان شکست خوردن. هماهنگی کاملی که مبین قوت‌های دولتی بود از امنیتی الحمدلله دشمن شکست خورد و در این شکستشان تلفات سنگین برشان وارد شد. بیشتر از 300 نفر کشته و زخمی دشمن داشتند و جمع تلفاتی که ما داشتیم از نیروهای دفاعی و امنیتی 25 نفر شهید شدند و تعداد 10 نفر زخمی و از مردم ملکی بیش از 3 تا 4 نفر نداشتیم تلفات ملکی. ملي دفاع وزارت وایي د غزني پر څلورو ولسوالیو باندې طالبانو ډله ییز بریدونه په شا وتنبول شول. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې تېره شپه نږدې 1 بجه یو شمېر طالبانو په یو وخت د اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو په شاوخوا سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې 10 بریدګر وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسیدونکو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. په فاریاب کې په یو توغندیز برید کې یوه مور له خپلو 3 لورانو سره ټپي شوه. په شمال کې د 200 پامیر زون قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو لوري ته غول شوی توغندی د کوهستان ولسوالۍ په مالا عارفي سیمه کې پر یو کور ولګېد. د نوموړي په وینا د یادې مېرمنې لوڼې د 14 10 او 1 کال دي. یوې نجلۍ د بلخ د والي محمد اسحاق رهګذر خوریی چې سیف الدین نومېده په مزار شریف ښار کې د تومانچې په وسیله وواژه. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی وایي دغه پیښه تېره شپه د مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دغې پیښې لامل نه دی روښانه شوی خو بریدګره د پولیسو له لوري نیول شوې او اوس هم ترې پوښتنې روانې دي. او په هرات کې د یوې نښتې له امله 8 طالبان وژل شوي او 7 نورې ټپیان دي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د ادرسکن ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوې یو پولیس هم وژل شوی او 3 نورې ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې د دولت 2 نور وسلوال مخالفین د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.